د هغې نه بعد یو ورور تپوس کړی دی چې دا بعض خلک وایي چې په نهر باندې اوبه څکړه د دې نه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړې ده. آیا دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب، حدیث کې دا راځي، ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت دی، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی من شرب الماء على الريق، چا چې اوبه وڅکړي په نهر انتقصت قوته، نه د طاقت کمزوری کیږي. رواه الطبراني، دا حدیث امام طبراني راوړی. بل حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه چې څوک ډېر خاندي دی سپکېږي. رسول زموږ چې څوک ډېر خاندي نه څه کېږي؟ سپک شي. او چا چې اوبه وڅکړي په نهره نو طاقت یې ختمیږي. رواه الطبراني، دا روایت امام طبراني په خپل کتاب الاوسط کې راوړی. هر حدیث نه ده، بار بار موږ دا خبره کوو. او علماو ته چې نه واپس شوی نو ورله لازم که ژوند تېر کړي. ژوند تېرول به ته هم ګران شي. اوس یو سړی مولانا صاحب په سټیج باندې تا ته دا حدیث ووایي، خبره ختمه. حدیث خو شتي که دوه دي، دوه حدیثونه دي امام طبراني په اوسط کې راوړي. جواب د دې مسلې دی چې د دواړه حدیثونه کمزوري. دا اولنی حدیث چې کوم د ابو سعید خدري رضی الله عنه دی، د دې په سند کې یو راوي دی، هغه ته ویل کېږي محمد ابن مخلد الرعیني، او دا کمزوری انسان دی. دی چې په سند کې راشي سند کمزوری کېږي. دا دویم حدیث د سند چې کوم دی په دې کې بعض داسې راویان دي چې علما وایي موږ دوی نه پېژنو، دوی څه تاریخ نشته دا څوک دي، او د مجهول سړي روایت دا نه قبلېږي. د دې نه دا واضح شوه چې شریعت څه پابندي نه ده لګولې. بعض خلک دا وایي چې شریعت دا خبره کړې ده چې د روټۍ نه مخکې اوبه څکه، په منځ کې به یې نه څکې، وروسته به ترې نه څکې. دا خبره شریعت ته نه ثابته. دا ټولې ډاکټري خبرې دي. ډاکټران څه وایي دا د هغوی خبره ده، خو شریعت ته باندې څه پابندي نه ده لګولې. ډاکټر ته او غالبا ډاکټران بلکې دا وایي چې په نهر اوبه څکه دا مفید دي، نو بس که. ښه ډاکټران دا وایي چې د روټۍ نه مخکې اوبه څکه، په منځ کې مه څکه، وروسته مه څکه، ځکه چې دا د روټۍ هغه طاقت او خوند هغه ختموي. نو ستا بدن ته به طاقت نه میلاوي. دا اوبه دې سره ګډې وړې شي که نه، د دې هغه خپل طاقت او ویټامین او چې څه هغه ټول ترې ختم شو. نو دا دا ډاکټري خبره ده، خو شریعت په تا باندې څه پابندي هغه نه ده لګولې. والله اعلم.